د نومي بیماری لپاره د هرې بیماری لپاره حضور علیه السلام فرمایي چې کم بیمار په دوو شفاءینو باندې شفا نه حاصلوي دله د الله شفا نه ورکوي. دوه د شفا څیزونه دي چې څوک په دې شفا نه حاصلوي دله د الله شفا نه ورکوي. کوم څیزونه دي؟ یو قرآن دی. قرآن ټول شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن شفا ده، رحمت مومنانو دا پارا. یو شفا قرآن دی، شفائین دو دا شفا سزونا او بل دی شاتو بل شات دی. شاتو که اللہ وی فیه شفاء للناس، و شاتو کی دا خلقو دا بیمارو دا پارا شفا دا. نسوک جے بدی دو دا شفا پسیزونو شفا نہ حاصلی وی دل شفا نہ ملاوی گی. یو قرآن دی یو شات دی. نبی اسلام دور کی یو صحابی دی لاغا خیٹا خراب شو. چه خیٹا خراب شو دستونه په ولګي دا صحابي راغی حضور رسول الله نو د الله محبوب ضرور می خېټه خرابه ارشاد ولا ورک نو هغه ول ارشاد ورک چې ورکل نو هغه نو دستونه نور زیات شو د پوره بزګر مړ سي ما یو کس خېټه خراب ونه ډاکټر رور دی والله وی زما رور چې کم دین بیمار دی خېټه خرابه هغه ډاکټر ورته خیر دغه ګنده ماده چې دته ختم شي وی دا خیر د ویول ورنه بیا راغی وی ډاکټر سی هغه دستونه خورت سات په سات زیاتیږي وی خیر دی دغه ګنده ماده ده دغه ګنده ماده ده هغه چې موږ خپل انداز وی دغه ګنده ماده ده ها سړی چې کم دې زرګدان شروع شو روړ راغی وی ډاکټر صاحب د روړ مې زرګدان شروع شو وی خیر دی زرګدان خیر دی خو چې دغه دا ګنده ماده ختم شي روړ مړ شو چې مړ شو را ډاکټر صاحب روړ مې مړ شو وی مرګ خیر دی خو چې دا ګنده ماده پکې چې کوم دی دا دې ختم شي مرګ خیر نو هغه وی د الله پیغمبر درون مې خېټه خرابه ده نبی رسول الله ته شات ورکا چې ورکړ نو هغه دستونه نور زیات شو بیا راغی وی د الله محبوب هغه دستونه خو نور زیات شو وی بیا ولا ورکا نبی رسول الله فرمایل بیا ورکا چې بیا ورکا هغه نور زیات شو درې ځل نبی رسول الله ته شات ولا ورکا او چې شات به ورکا دستونه به نور زیات شو. پس سلورم دل نبی علیہ السلام تو فرمائل صدقہ کتاب اللہ وکذبا بطن اخیکا دا اللہ کتاب رشتینے دی ستا ضرور خیٹا دروغ جن دا. محدثین وی چې نبی علیہ السلام فرمائل ضرور خیٹا دروغ جن دا وی دا دی رور پا دی خیٹا کی گندہ جراسیم و مادہ اور شاتو کی دا صفت تی چې دا گندہ مادہ نا پریدی پا خیٹا کی شاتو کی شفا دا بارحال. نو قرآن پاک دو دا شفا سن